ولې د خپلو کوچنیانو د راتلونکي په اړه اندېښمن یاست؟ طبیعي خبره ده د هغوی تهدیدول، تحقیرول او ټکول اوس د مور او پلار یو عادي واجب اوسېدلی ده. دوی فکر کوي چې کوچنیان په کوچنیوالي ښه ټینګ ووهئ، تهدید یې کوي، دوی په راتلونکي کې بیا سپین سترګې نامخته کیږي. په داسې حال کې چې دغسې عملونه د خپلو اولادونو د سالمې روزنې مخنیوی کوي. په کور کې د ماشوم دپاره د مور غېږه د لومړي ښوونځي حیثیت لري. مخکې تر هغې ښوونځي چې دی هلته الف ب جم جمع یا تفریق زده کوي، خو تر هغه وړاندې د مور غېږه د کوچني دپاره د زده کړې بهترین ماحول دی. درنو والدینو، که غواړئ اولادونه مو ښه وروزئ نو هغوی تل تشویق کوئ، د هغوی له تهدید څخه لاس واخلئ، هغوی ته تل په خپل ژوند کې د انتخاب وخت ورکړئ. مثلا اختر راځي یا په کور کې یو بله خوشحالي وي، تاسې خپل کوچنی تر لاس ونیسئ او بازار ته یې بوځئ. راځه نن ستاسې په خوښه باندې زه کالي درته رانیسم، کم کالي دې خوښېږي. تا به له کوچنیوالي په هغې کې د انتخاب هنر پیدا کړی وي. زده کړې ته یې په ډېره مینه باندې بوځئ، پر سترخوان یې له ځان سره کښېنوئ او بالاخره هر ګړی کوچني ته دونه مینه ورکړئ چې هغه ستاسې سره هیڅ وخت د کرکې او نفرت احساس ونه کړي. اما که یوازې موږ په هغه په ټکولو، وهلو، تهدیدولو باندې روزو، د دې کوچني آینده به ډېره خرابه وي او د ډېرو ننګونو سره به مخ وي. زه باوري یم که چیرې کوچنیان د تهدید، تحقیر او وهلو پر ځای تل تشویق کوي، ویې هڅوي او تل د دې روحیه ورکوي چې تاسې د راتلونکي غوره شخصیتونه یاست، هغوی به ښه آینده ولري. له ملتیا څخه مو مننه.